چې الله ته خوښ عبادت هغه دی چې ځوان سړی کوي. وجه څه ده؟ ځوان سړي شهوت ډېري، ځوان سړي ته د ګناه د کولو هغه لارې ډېرې میلاوېږي، طاقت ورسره وي. بوډا سره خو نه وي نو خو به لازم هلته کور کې تم خلک تنګ وي، جومات ته یې راشړلی هلته پروت وي. خو سړی ځوان دی، شهوت یې دی، ښایست یې دی، زور یې دی، او دې سره د دې هر څه حرامو ته نه ګوري، پردو زنانو ته نه ګوري، فحش فلمونه او تصویرات نه ګوري، منزله برابر راځي، چا سره جګړې نه کوي، کنځلې نه کوي، ظلم او زیاتۍ نه کوي، نو د ده د عبادت دغه هغې نه زورور دی. ځکه چې دې سره د ګناه د کولو طاقت شته او د هغه سره طاقت نشته. د مانځه اهتمام ډېر زیات کوئ. کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، د دوی په منځ کې به خبرې اترې کېږي. الله بیان کړي دي په سورة المدثر کې. الله وایي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي الا اصحاب الیمین، ښه یې لاس واله چې کله جنت ته لاړو نو څه به یي؟ فی جنات یتساءلون، جنت ته چې کله دا جنتیان لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي. فی جنات یتساءلون، او تپوس به د چا نه کوي؟ عن المجرمین، تپوس به کوي د جهنمیانو نه. دوی ته غوږ کولو کوي زما دې خبرې ته ګورې، او دا د الله خبره ده، زه یې د خپل جیب نه نه کوم او نه د خپل ځان نه بیانوم. الله وایي په سورة المدثر کې وایي جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي د جهنمیانو نه. تپوس به سي ما سلککم فی سقر، د څه خبرې د لاسه تاسو جهنم ته راغلي؟ ولې څه چلم کړی و په دنیا کې چې تاسو الله دې دومره غټ عذاب ته ور واچولی؟ جواب ته غوږ کېږدئ، د جهنمیانو جواب ته. او دا جواب الله را نقل کړی دی په قرآن کې. الله خو خبر دی د هر څه نه چې څه به کېږي څه به نه کېږي. جهنمیان به څه وایي؟ نو دوی به په جواب کې څه وایي؟ اولنۍ وجه جهنم ته د تلو چې وبیانوي، قالوا لم نک من المصلین. اولنۍ وجه به جهنمیان دا بیانوي چې موږ به په دنیا کې منځونه نه کول، ځکه جهنم ته راغلي وو. قالوا لم نک من المصلین، یعنې خپلو منځونو اهتمام کوئ، د جمع سره یې کوئ، او بل دا چې په ښایسته طریقې سره یې کوئ، هسې ټونګې مه وایئ، ځان دې مه خلاصوئ. رکوع له راتلی نه یو بیا سر راوچت کړی او سر راوچت کړی نه بیا په سجده پروت یو، د سجدې نه سر راوچت کړی نه یو بیا سجدې ته روان یو، او بیا د هغې نه راپاڅېدلی نه یو، بس بیا یو زر سلام وګرځي او بیا لاسونه چې دی مخ له راواچوي او ګړز وځي د جومات نه. څه چل وي ما مونځ وکړو؟ دا کوم مونځ دی؟ دا نه خدای ته پوښتنه کوي ستا ضمیر دا مونځ مني؟ ضمیر دې مني؟ ویله ضمیر یې نه مني. چې ستا ضمیر یې نه مني نو الله به یې څنګه